محمد خان مومن اکا سره په څنګ کې دیوال شریک وزیر محمد ګل خان مومن اوسېدلی دی. چیرته؟ د افغانستان د ننګرهار ولایت د بړو د ملکانو کلي. کټ مټ افغانستان نه ورسره دلته راغلی چې دا میز دلته نه پیدا کېږي. ځان سره راوړی. ګوړه خو ډېره ده، چڼې. دا د پښتنو د هرې دیري د سپین ږیرو د میز یو خاصه ښکلا ده. دا کوشش کوو چې د پښتانه او تاجک سره یو دغه شي او خوی باندې بلد شي او د تفرقه په منځ کې ورکه شي. هغه وخت کې به ته څو کلن وې؟ کلن زه به تقریبا شپږ کلن 5 کلن او په روداتو ولسوالۍ کې ودانۍ کې ټلیفون و او دا لاین یې غځېدلی او جلالاباد ته دم یو پرمختګ و چې په هغې وخت کې. راځه دا کیسه وکړو د وزیر محمد ګل خان مومن ستاسو کلي ته څنګه راغی؟ وزیر محمد ګل خان زموږ کلي ته داسې راغی چې دا د پارمیدو زیتونو ونې ټولې اکثره ما کې نرخ ډېر ده. بد دې څوک راځي په دې حکومتونو کې؟ بد مې نومې راغلی بد مې ترکې راځي چې هغه دا تازه وکړي. راځه یو بله خبره راته وکړه. دغه جلال آباد ښار په هغه وخت کې کوم ځای نه شروع کېده؟ څومره ښار و؟ کومې زړې ودانۍ فکر کوې چې هغه وخت نه پاتې دي؟ وطن در یادېږي؟ وطن خو یادېږي، د وطن د ایریا خاوره زما خپل کوم نظام نه ستا په دې ټول ژوند کې ته خپله راضي وې یا ستا په وخت کې خلک ترې نه راضي وو؟ ډېر ښه نظام و. د اروپا غونډې خو جوړېدی نه شي افغانستان، ځکه چې هغلته څو قومونه دغه دي، هر یو قوم دا دغه کوي چې زه باید مخکې راشم. او خو دومره دی چې دغه داود خان د وخت دغه ښه و نسبت نورو ته. په ژوند کې کومه شیبه ډېره در یادېږي؟ څوک در یادېږي د وطن؟ د وطن ورځ د مشران د مسجد انډیوالان دا راته ډېر را یادېږي. دلته دې نه دي پیدا کړي؟ نه دلته